بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراهیم وویل ای د الله استازو تاسې څه وظیفه په مخ کې لرئ؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين هغوی وویل موږ د یو مجرم قوم خواته لیږل شوي یو تر څو چې پر هغو باندې د پخې شوې خټې تیږې ووروو چې ستا د پروردګار په وړاندې له حد څخه تیري کوونکو لپاره نښه کړای شوي دي. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين بیا موږ هغه ټول خلک چې په هغه سیمه کې مؤمنانو راوویستل. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين او هلته موږ له یو کور نه پرته د مسلمانانو بل هیڅ کور ونه موند. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم لدې وروسته موږ هلته فقط یوه نښانه د هغو خلکو لپاره پرېښوده چې له دردناک عذاب څخه ویریږي. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين او ستاسې لپاره نښانه ده د موسی په قصه کې کله چې موږ هغه د څرګند دلیل سره فرعون ته ولېږه. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون نو هغه په خپل قوت مغرور تاو شو او وی ویل دا کوډګر دی یا لیونی دی. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم په پای کې موږ هغه او د هغه لښکرې ونیولې او ټول مو په سمندر کې وغورځول او هغه پړه او ملامت شو. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم او ستاسې لپاره نښانه ده په عادیانو کې کله چې موږ پر هغو باندې یو داسې سپیره یعنې شنډ کوونکی باد ولیږه چې په هر شي باندې به هغه تیر شو لکه رژېدلي واښه تباه کوو. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين او ستاسې لپاره نښانه ده په سمودیانو کې کله چې هغو ته ویل شوي وو چې په خپل دغه ژوندانه کې تر یو خاص وخت پورې مزې چرچې وکړئ. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون خو د دې ویرولو د پاسه هم هغوی د خپل پروردګار د امر نه سرغړاوی وکړ نو په داسې حال کې چې دوی ورته کاته تندر دوی ونیول یعنی په رڼا ورځ. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين بیا نه په هغو کې د پاڅېدو وس مجالو او نه هغوی خپل ځان ژغورلی شو. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين او له دغو ټولو نه مخکې موږ د نوح قوم هلاک کړ ځکه چې هغوی فاسقان. والسماء بنيناها بأيد وإنا
إنا لموسعون اسمان مونږ په خپل قدرت سره جوړ کړی دی او مونږ د دې وس لرو. والأرض فرشناها فنعم الماهدون ځمکه مونږ غوړولې ده او مونږ ډېر ښه غوړونکي یو. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون او مونږ د هر شي جوړې پیدا کړې ښایي چې تاسې له دې نه درس واخلئ. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نو ورمنډه یعنې رجوع کړئ د الله خواته، بېشکه زه ستاسې لپاره د هغه له خوا ښکاره خبردار درکوونکی یم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. او له الله سره کوم بل معبود مه نیسئ، زه ستاسې لپاره د هغه له خوا ښکاره څرګند خبردار درکوونکی یم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. همدغسې شوي دي له دوی نه مخکې قومونو ته هم هیڅ پیغمبر داسې نه دی راغلی چې هغوی ورته نه وي ویلي چې دا کوډګر دی یا لیونی. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. دوی کافرانو ټولو د پیغمبرانو سره د مخالفت د کولو دپاره په خپلو منځو کې په دې باندې څه تړون کړی دی؟ نه، بلکې دوی ټولو سره غړونکي خلک دي. فتول عنهم فما أنت بملوم. نو ای پیغمبره له دوی نه مخ واړوه، پر تا هیڅ ملامتي نشته. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. البته نصیحت کوه، ځکه چې نصیحت د مؤمنانو لپاره ګټور دی. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما پیریان او انسانان له دې پرته د بل څه کار لپاره نه دي پیدا کړي چې هغوی زما بندګي وکړي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. زه له هغو نه څه روزي نه غواړم او نه دا غواړم چې هغوی ما ته خواړه راکړي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خو په خپله ښه روزي رسان دی، د ډېر قوت خاوند او زورور. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. نو کومو کسانو چې ظلم کړی دی دوی ته هم خپله برخه عذاب تیار دی، لکه چې د هم دوی په څیر خلکو ته د هغوی خپلې برخې رسیدلی دي. د دې لپاره د دوی له مانه په منډه د عذاب غوښتنه نه کوي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. په پای کې د کافرانو لپاره تباهي ده په هغه ورځ چې دوی له هغې نه ویرول کیږي. د تور مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 50مه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، 49 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والطور
وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. قسم دی په تور یعنی غره او په یو داسې پرانستی کتاب باندې چې په نری جولد کې لیکل شوی دی او په ودان کور باندې او په لوړ چت باندې او په څپان د سمندر باندې چې ستا د پروردګار عذاب اروم مرو واقع کیدونکی دی چې د هغه څوک دفع کوونکی نشته. هغه به په هغه ورځ واقع شي چې آسمان په اوړېدو راوړېدو خوځېږي او غرونه په چټک تګ سره روان شي. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. تباهی ده په هغه ورځ د هغو دروغجن ګڼونکو لپاره چې نن د لوبې په ډول په خپلو دلیلونو جوړونو کې اخته شوي دي. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. په کومه ورځ چې به دوی په ټیلو ټیلو د دوزخ د اور خواته بوتلی شي په هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې دا همغه اور دی چې تاسې ورته د دروغو نسبت کوو. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اوس وښیئ دا کوډې دي او که تاسې بینایي له لاسه ورکړې ده. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. زی اوس په دې دوزخ کې دننه وسوځئ که تاسې صبر وکړئ او که یې ونه کړئ ستاسو لپاره یو شانته ده. تاسې ته همغسې جزا درکول کیږي لکه چې تاسې عمل کوو. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. پرهیزګاران به هلته په باغونو او نعمتونو کې وي له هغو شیانو څخه به د خوندونو اخیستونکي وي چې د هغو پروردګار یې هغو ته ورکړي او د هغو پروردګار به هغوی د دوزخ له عذابه وژغوري. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هغو ته به وویل شي خورئ او څښئ په خوند سره د خپلو هغو عملونو په بدل کې چې تاسې په دنیا کې کول. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هغوی به مخامخ په غوړېدلو تختونو باندې تکیه لګولې ناست وي او موږ به ښایسته سترګې لرونکي حورې هغوی ته واده کړو. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او د هغو اولادونه هم د ایمان په کومه درجه کې د هغوی په نقش قدم روان شوي دي د هغو هغه اولادونه به هم مونږ په جنت کې له هغو سره یو ځای کړو او د هغو په عملونو کې به هغوی ته څه خساره ونه رسوو هو هر څوک د خپل کسب په بدل کې ګیراو دی وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون مونږ به هغو ته هر راز میوه او غوښه هر څه چې د هغو زړه وغواړي په ښه شان ورکوو يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم هلته به هغوی د شرابو پیالې یو له بله ژر ژر اخلي چې نه به پکې چټي خبرې کول وي نه به د عملي یعنی نه به د ګناه نسبت سره مل وي ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون او د هغو په خدمت کې به هغه هلکان په منډه منډه اوړي را اوړي چې د همغو لپاره به خاص وي داسې ښایسته لکه پټ یې ساتل شوي مرغلرې وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون دوی به په خپلو منځو کې یو له بله په دنیا کې د تیرو شوو حالاتو په هکله پوښتنې کوي قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم دا به هم وایي چې موږ پخوا له خپلې کورنۍ سره د عذاب څخه په ویره کې ژوند تېراو په پای کې الله پر موږ فضل وکړ او موږ یې د سوځونکي عذاب نه وژغورلو موږ په مخکني ژوندانه کې له همغه نه دعاوې غوښتلې هغه په رښتیا سره ډېر لوی احسان کوونکی او مهربان دی فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون نو ای پیغمبره تو ورته نصیحت کوه د خپل پروردګار په فضل سره خو نه ته کاهن یې نه لیونی أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون دغه خلک وایي چې دا سړی شاعر دی چې موږ د ده په حق کې د بدو ورځو راتلو ته سترګې په لاره یو قل تربصوا فإني معكم من المتربصين دوی ته ووایه ښه ده انتظار وکړئ زه هم له تاسې سره انتظار کوونکی یم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون آیا د دوی عقل دوی ته د همدغسې غلطو خبرو کولو امر کوي او که په حقیقت کې دوی په دښمنۍ کې له حده تیر شوي خلک دي أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون آیا دوی وایي چې دغه سړي دا قرآن په خپله جوړ کړی دی اصلي خبره دا ده چې دوی ایمان راوړل نه غواړي فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين که دوی په خپله دغه وینا کې ریښتوني وي نو همدغسې یو کلام دې جوړ کړي او را دې وړي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون آیا دوی له کوم خالق نه پرته په خپله پیدا شوي دي
یا په خپل د خپل ځان هستونکي دي یا ځمکه او اسمانونه دوی پیدا کړي دي؟ اصلي خبره دا ده چې دوی باور نه لري. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ آیا ستاسو د پروردګار خزانې د دوی په اختیار کې دي یا پر هغو باندې د همدوی حکم چلیږي؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. آیا له دوی سره کومه زینه شته چې پر هغې باندې په ختلو سره دوی پاسنۍ نړۍ ته غوږ نیسي؟ له دوی نه چې کوم چا څه اورېدلي وي هغه د کوم ښکاره دلیل راوړي. أم له البنات ولكم البنون؟ آیا د الله لپاره لونی دي او ستاسو لپاره زامن دي؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ آیا ته له دوی نه څه اجر غواړي چې دوی په زوره د تاوان تر درانده پیټې لاندې راوستل کیږي؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ آیا له دوی سره د غیبي اسرارو علم دی چې د هغه پر اساس دوی لیکي؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ آیا دوی غواړي کومه دسیسه په کار واچوي؟ که دا خبره وي نو پر همدوی کافرانو به برعکس د دوی دسیسه د دوی په خلاف راواوړي. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون؟ آیا له الله نه پرته دوی کوم بل معبود لري؟ الله له هغه شرک نه پاک دی چې دغه خلک یې کوي. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم؟ دوی که د اسمان ټوټې هم راغورځېدونکي وویني نو وبه وایي دا وریځې دي چې کوټه کوټه را روانې دي. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. نو ای پیغمبره دوی پر خپل حال پرېږده تر دې پورې چې دوی خپلې هغې ورځې ته ورشي چې په هغې کې به دوی راوپرځول شي. په هغې ورځ چې نه به د دوی خپله کومه دسیسه دوی ته څه په درد وخوري نه به څوک د دوی مرستې ته راشي. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. او د هغې نیټې له راتګ نه مخکې هم د ظالمانو لپاره یو عذاب دی خو له دوی نه زیاتره نه پوهیږي. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ای پیغمبره د خپل پروردګار د فیصلې تر راتګه صبر وکړه. ته زمونږ تر نظر لاندې ته چې کله پاڅېږې نو د خپل پروردګار د ثنا ستاینې سره د هغه په پاکۍ سره یادونه کوه. د شپې هم د هغه پاکي بیانوه او کله چې ستوري پریوځي په هغه وخت کې هم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى
قسم دی په ستوري باندې کله چې هغه پریوت ستاسې ملګری نه بېلارې شوی دی او نه یې په سرغړاوي سره سمه لاره پریښې ده هغه له خپل نفسي خواهش نه خبرې نه کوي إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دا قرآن خو یو وحی ده چې پر هغه نازلیږي برلاسه ځواکمن یعنی جبرائیل علیه السلام دته هغه قرآن ښودلی چې د ښکلې څیرې خاوند دی نو هغه راغی او د لمر خاته پورتنیو آفاقو کې ودرېد بیا نږدې راغی او پاس ځوړند شو تر دې پورې چې د دوه لیندیو برابر یا له دې نه څه کمه فاصله کې محمد ته نږدې پاتې شو فأوحى إلى عبده ما أوحى هله نو هغه د الله بنده ته وحی ورسوله هره وحی چې هغه ته رسېدونکې وه ما كذب الفؤاد ما رأى سترګو چې څه ولیدل زړه په هغه کې دروغ ګډ نه کړل أفتمارونه على ما يرى نو آیا تاسې په هغه شي باندې له هغه سره شخړه کوئ چې هغه یې په سترګو ویني ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى بېشکه چې د یو بل وار هم جبرائیل په راښکته کېدلو لیدلی و د سدرة المنتهى سره هغه ځای چې نږدې ته یې د مسلمانانو د اوسېدو جنت دی إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى په هغه وخت کې پر سدره باندې غوړېدل هغه څه چې غوړېدل د هغه محمد سترګې ونه ګرځېدلې او نورو شیانو ته یې ونه کتل او هغه د خپل پروردګار لویې نښانې ولیدلې أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى اوس لږ ووایي تاسې کله د دغه لات او د دغه عزا او د دریم دغه بل بت منات پر حقیقت باندې څه غور کړی دی ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى آیا زامن ستاسې لپاره دي او لوڼې د خدای لپاره دا خو ډېره ناحقه او غیر عادلانه ویشل شو إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى په اصل کې دا هیڅ نه دي مګر فقط څو نومونه چې تاسې او ستاسې پلار نیکه ایښي دي الله د دوی لپاره کوم سند نه دی نازل کړی حقیقت دا دی چې خلک د تش وهم او ګمان پیروي کوي او د نفسي غوښتنو مریدان ګرځېدلي دي په داسې حال کې چې د هغو د پروردګار لخوا هغو ته هدایت راغلی دی أم للإنسان ما تمنى آیا انسان چې هر څه وغواړي د هغه لپاره همغه حق دی فلله الآخرة والأولى د دنیا او آخرت مالک خو یوازې الله دی وكم من ملك
في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. په اسمانونو کې چې څومره پرښتې موجودې دي د هغو شفاعت هیڅ په کار نشي راتلی تر څو پورې چې الله د یو داسې چا په حق کې د هغې اجازه ورنه کړي هغه هم د هغه چا لپاره چې هغه یې عریضه اورېدل وغواړي او هغه ته یې خوښه شي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په پرښتو باندې د ښځینه معبودانو نومونه ږدي. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. په داسې حال کې چې له دوی سره د دغې معاملې هیڅ علم نشته دوی تش د ګمان پیروي کوي او ګمان د حق په ځای هیڅ په کار نشي راتلی. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نو ای پیغمبره څوک چې زمونږ له ذکر نه مخ اړوي او د دنیا له ژوند نه پرته بل هدف نشته هغه پر خپل حال پرېږده د دغو خلکو د علم حد فقط هم دغه دی. په دې خبره ستا پروردګار ښه پوهیږي چې د هغه له لارې نه څوک ګمراه شوي دي او څوک پر سمه لاره دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. او د ځمکې او اسمانونو مالک همدا الله دی تر څو الله بدي کوونکو ته د هغو د عمل بدله ورکړي او هغو کسانو ته ښه مکافات ورکړي چې هغوی ښه رویه غوره کړې ده. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هغه کسان چې له لویو ګناهونو او ښکاره څرګندو ناوړو افعالو څخه ډډه کوي مګر دا چې څه قصور یعنې کوچنی ګناه ترېنه صادره شي په دې کې شک نشته چې ستا د پروردګار د بښنې لمن ډیره پراخه ده. هغه پر تاسې له هغه وخت نه ښه پوهیږي چې کله هغه له ځمکې نه تاسې پیدا کړئ او کله چې تاسې لا د خپلو میندو په ګېډو کې خام ماشومان یعنې د جنین په توګه وئ نو د خپل نفس د پاکۍ دعوه مه کوئ همغه ډېر ښه پوهیږي چې رښتینی پرهیزګار څوک دی. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. ای پیغمبره آیا تا هغه څوک ولیده چې د خدای له لارې نه واوښت او په لږ څه ورکړه نور منع شو؟ أعنده علم الغيب فهو يرى. آیا له هغه سره د غیب علم دی چې هغه حقیقت ویني؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. آیا هغه ته د هغو خبرو څه خبر نه دی رسېدلی چې د موسی په صحیفو او د هغه ابراهیم په صحیفو کې ویل شوي دي چې ژمنه یې ادا کړه دا چې هیڅ پیټی اخیستونکی به د بل پیټی وانخلي او دا چې د انسان لپاره هیڅ نشته مګر هغه چې هغې سایه کړې ده او دا چې د هغه د سایه حاصل به ډیر ژر ولیدل شي او د هغې پوره بدله به هغه ته ورکړه شي او دا چې په پای کې ورتګ ستا همدا پروردګار ته دی او دا چې همغه تعالی وخندول او همغه وژړول او دا چې همغه مرګ ورکړه او همغه ژوند وباخه او دا چې همغه د نر او ښځې جوړه پیدا کړه له یو څاڅکي یعنې نطفې نه کله چې هغه څڅول کیږي. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى. او دا چې بیا ژوندي کوله هم د همغه پر ذمه دی او دا چې همغه بډای کړه او شتمني یې ورکړه او دا چې همغه د شعرا د ستوري رب دی او دا چې همغه لومړنی عاد هلاک کړ. وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. او سمود داسې له منځه یووړ چې له هغو نه هیڅوک باقي پرې نه ښود او له هغو نه مخکې د نوح قوم تباه کړ ځکه چې همغوی ډیر سخت ظالمان او سرغړونکي خلک وو. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. او هم د لوط د قوم پر بل مخ اړول شوي ښارونه یې ښکته راوغورځول بیا یې پر هغو باندې هغه څه خواره کړل چې تاسې پوهیږئ چې څه یې خواره کړل. فبأي آلاء ربك تتمارى. نو ای مخاطبه د خپل پروردګار په کومو نعمتونو کې به ته شک وکړې. هذا نذير من النذر الأولى. دا یو ویرونه ده له مخکې راغلیو ویرونو څخه. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. راتلونکی ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی دی له الله نه پرته څوک د هغه ایسته کوونکی نشته. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. نو آیا همدا هغه خبرې دي چې تاسې پرې تعجب ښکاره کوئ خاندئ او ژاړئ نه او په سندرو غږولو سره د هغو مخه نیسئ. فاسجدوا لله واعبدوا. سر ښکته کړئ د الله په وړاندې او بندګي په ځای راوړئ. د القمر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 450 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 55 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقتربت الساعة وانشق القمر د قیامت ساعت را نږدې شو او سپوږمۍ وچاودله دوه ټوټې شوه. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. خو د دغو خلکو حال دا دی چې که هره نښانه وویني مخ اړوي او وایي دا خو روانې کوډې دي. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. دوی هغه یعنی پیغمبر ته هم د دروغو نسبت وکړ او د خپلو نفسي غوښتنو پیروي وکړه. هره معامله په پای کې یو عاقبت ته رسیدونکې ده. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. دغه خلکو ته د پخوانیو قومونو هغه حالات مخې ته راغلي دي چې په هغو کې له سرغړاوي نه د رامنع کېدو لپاره د عبرت پوره درس دی او داسې حکمت چې د نصیحت هدف په بشپړه درجه ترسره کوي خو پر دوی باندې ویرونې اغېزه نه کوي. فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نو ای پیغمبره له دوی نه مخ واړوه. په کومه ورځ چې بلونکی د یو سخت ناوړه شي خواته بلنه ورکړي خلک به له ټیټو هیبت وهلو سترګو سره له خپلو قبرونو نه په داسې شان راوځي چې ګواکې خواره شوي ملخان دي. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. د بلونکي خواته به منډې وهونکي وي او همغه منکران چې په دنیا کې ترېنه انکار کوو په هغه وخت کې به ووایي چې دا ورځ خو ډېره سخته ده. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. له دوی نه مخکې د نوح قوم خپل پیغمبر ته د دروغو نسبت کړی دی. هغوی زموږ بنده دروغجن وګاڼه وی ویل چې دی لیونی دی او هغه ته په ناوړه توګه تور برېښو شو. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. په پای کې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې زه مغلوب شوم اوس ته له دوی نه غچ واخله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. حالانو مونږ په ډېر راتوی شوي ورښت سره د آسمان دروازې پرانستلې او ځمکه مو څیرې کړه په چینو مو تبدیله کړه او دا ټولې اوبه د هغه کار ترسره کولو لپاره سره یو ځای شوې چې په تقدیر کې لیکل شوي وو. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. او مونږ نوح د پلنو تختو او پر پړو میخونو لرونکې یوې بیړۍ باندې سپور کړ چې زموږ تر نظر لاندې چلیدله. دا و د هغه چا په خاطر بدله چې د هغه بې قدري شوې وه. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هغه بیړۍ موږ د عبرت د یوې نښانې په توګه پرېښودله نو آیا څوک شته نصیحت منونکی؟ فكيف كان عذابي ونذر. وګورئ څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دا قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عادیانو هم د حق پیام ته د دروغو نسبت وکړ، نو وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرولو عاقبت. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. مونږ د دوامدار شومتوب لرونکي یوه ورځ کې سخت طوفاني باد پر هغو ولیږي چې خلک یې پورته کول په داسې شانې غورځول لکه چې هغوی له بیخه راویستل شوي د خرماو ونې ډډونه وي. وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. سمودیانو هم د حق پیغام راوړونکي تنبیهات دروغجن کړل او وی ویل یوازې یو سړی چې له همدا موږ څخه دی، آیا موږ اوس په هغه پسې ولاړ شو؟ که موږ د ده پیروي ومنو نو د دې معنا به دا وي چې موږ ګمراه شوي او موږ پوهه له لاسه ورکړې ده. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. زموږ په منځ کې فقط همدا یو سړی و چې پر هغه باندې د خدای وحی نازله کړای شوه؟ نه، بلکې دی بېحده دروغجن، خودپسند او په خپل ځان مین تېروتلی دی. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. مون خپل پیغمبر ته وویل سبا دوی ته معلومیږي چې څوک ډېر دروغجن او په خپل ځان غاور او تېروتلي دي. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. مونږ د دوی لپاره د فتنې په توګه اوښه لیږو، اوس ته ای صالح په صبر سره ګوره چې د دوی څه عاقبت کیږي. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. او دوی ته خبر ورکړه چې اوبه به د دوی او د اوښې ترمنځ ویشلي وي او هر یو به د خپل وار په ورځ اوبو ته راځي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. په پای کې هغوی خپل سړي ته غږ وکړ او هغه دغه کار پر غاړه واخیست او اوښه یې ووژله. فكيف كان عذابي ونذر. نو وګوره چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې عاقبت. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. مونږ پر هغو باندې فقط یوه چیغه راوستله او هغوی لکه د وچو او پامال شوو وښو غوندې مات شول. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل
لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. د لوط قوم هم ویرونکي تکذیب کړل او موږ پر هغو باندې تیږې وروونکی باد ولیږه. یوازې د لوط کورنۍ له هغه نه خوندي پاتې شوه. موږ په خپل فضل سره د شپې په وروستۍ سهار ته نږدې برخه کې هغوی وژغورل. دغه مکافات موږ هر هغه چاته ورکوو چې شکر ویستونکی وي. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. لوط د خپل قوم خلق زمونږ له نیونې یعنې مؤاخذې څخه وویرول، خو هغوی زمونږ ټولو اخطارونو ته د شک په نظر وکتل، په خبرو یې تیر کړل. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. بیا دوی د خپلو میلمنو له ساتنې څخه د هغه د منع کولو هڅه وکړه. په پای کې موږ د دوی سترګې ړندې کړې چې وڅکئ اوس زما عذاب او زما د اخطارونو خوند. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. په سهار سبا کې یو کلک عذاب هغوی ونیول. فذوقوا عذابي ونذر. وڅکئ اوس زما د عذاب او زما د اخطارونو خوند. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. موږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. او فرعونیانو ته هم اخطارونه راغلي وو، خو هغوی زموږ ټولې نښانې دروغ وګڼلې. په پای کې موږ هغوی داسې ونیول یعنې مؤاخذه کړل لکه د یو مقتدر برلاسي د نیونې په څیر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ستاسې یعنې قریشو کافران له هغو خلکو نه بهتره دي؟ آیا په آسماني کتابونو کې ستاسې لپاره څه خلاصون یعنې براءت لیکل شوی دی؟ أم يقولون نحن جميع منتصر. یا دوی دا وایي چې موږ یوه محکمه ډله یو، خپل ځانونه به وژغورو. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ډېر ژر به دغې ډلې ته ماته ورکړی شي او دوی ټول به شا اړوونکي تښتېدونکي ولیدل شي. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. بلکې د دوی د فیصلې لپاره د اصلي وعدې نیټه خو قیامت دی او هغه لوی آفت او ډېر سخت ساعت دی. دغه مجرمان په حقیقت کې په غلط فهمۍ کې اخته دي او له عقله بېګانه شوي دي. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. په کومه ورځ چې دوی پړه مخې په اور کې وغورځول شي، په هغه ورځ به دوی ته وویل شي چې اوس وڅکئ د دوزخ د تاو خوند. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مونږ هر څه له یو تقدیر یعنې اندازې سره پیدا کړي دي او زمونږ حکم فقط ایک یو حکم وي او هغه د سترګې په رپېدلو عملي کیږي. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. مونږ تاسې غوندې ډېر داسې هلاک کړي دي، نو شته څوک نصیحت منونکی؟
وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. دوی چې څه کړي دي هغه ټول په دفترونو کې درج دي او هر وړه غټه خبره لیکل شوې موجوده ده. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. له نافرمانۍ نه ډډه کوونکي متقیان به په باوري توګه په باغونو او ویالو کې وي د رښتیاني عزت ځای د ډېر مقتدر خدای په وړاندې. د رحمان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 55مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 88 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. رحمان خدای دی چې د دې قرآن ښوونه یې کړې ده. همغه انسان پیدا کړ او ده ته یې غږېدل ور زده کړل. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. لمر او سپوږمۍ د یو حساب پابند دي او ستوري او بوټي او ونه ټول سجده کوونکي دي. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اسماني اوچت کړ او د عدالت تله یې کېښودله. د دې غوښتنه دا ده چې تاسې د عدالت په تله کې خلل مه اچوئ. په انصاف سره سم صحیح تول وکړئ او په ترازو کې ډنډې مه وهئ. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. او الله زمکه د ټولو مخلوقاتو لپاره وغوړوله. په هغې کې هر راز زیاتې خوندورې میوې دي. د خرماو ونې دي چې میوې پر پوښونو کې نغښتې دي. راز راز غلې دي چې په هغو کې واښه هم وي او دانې هم. او هم د ریحان بوټي شته چې ډېر ښه بوی لري. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان لکه دوړي غوندې کړنګي دونکې وچې ورستې شوې خټې څخه پیدا کړ او پیری د اور له شغلې څخه پیدا کړ. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کوم عجایب دروغ جن کړئ؟
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان دواړه ختیځونه او دواړه لویدیځونه د ټولو مالک او پروردګار همغه دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل رب کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان دوه سمندرونه خوشی کړل چې سره یو ځای شي، بیا هم د هغو ترمنځ یو پرده حایله ده چې هغوی ترېنه تجاوز نه کوي. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کومې نښانې دروغجنې کړئ؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان له دغو سمندرونو څخه ملغلرې او مرجانونه راوځي. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کوم کمالونه دروغجن کړئ؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان او دا بیړۍ د همغه دي چې په سمندر کې د دنګو غرونو په څیر لوړې پورته شوي دي. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار کومې لورینې دروغجنې کړئ؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان هر څه چې پر دغه ځمکې باندې دي فنا کیدونکي دي، او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او درناوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار کوم کمالات دروغجن کړئ؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څوک دي ټول خپلې اړتیاوې له همغه نه غواړي، هره شیبه هغه په نوي شأن کې دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار کوم غوره صفتونه دروغ وګڼئ؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ای د ځمکې پیټو، دو د انسانانو او پیریانو ټبرونو، ډیر ژر به ستاسې د کړو په حساب لاس پورې کړو، بیا به وګورو چې تاسې د خپل پروردګار کومې لورینې دروغ ګڼئ؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ای د پیریانو او انسانانو ډلې، که تاسې د ځمکې او اسمانونو له سرحدونو څخه په وتلو تښتېدلی شئ نو وتښتئ، خو نه شئ تښتېدلی. د دې لپاره ډیر قدرت پکار دی. تاسې به د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ يرسل عليكما شواظ من
نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان که د تیښتې هڅه وکړئ نو پر تاسې به د اور شغلې او لوګی خوشې کړی شي چې تاسې د هغو مقابله ونه کړی شي. ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار د کومو قدرتونو انکار وکړئ. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې آسمان وچوي او د سرې څرمنې غوندې سور شي. ای پیریانو او انسانانو، په هغه وخت کې به تاسې د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغه ورځ کې به له کوم انسان او له کوم پیري نه د هغه د ګناه د پوښتلو اړتیا نه وي. نو وبه کتل شي چې تاسې دواړه ډلې د خپل پروردګار له کومو لورینو څخه انکار کوي. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان مجرمان به هلته له خپلو څیرونو وپېژندل شي او هغوی به د وچولي له ویښتو او پښو نه په رانیولو راښکودل شي. په هغه وخت کې به تاسې د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغه وخت کې به وویل شي دا همغه دوزخ دی چې مجرمانو دروغ ګاڼه. د همغه دوزخ او خوټېدلو اوبو ترمنځ به هغوی راوړېدونکي وي. نو بیا به تاسې د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان او د هغه چا لپاره چې د خپل پروردګار حضور ته وړاندې کېدو نه ویره لري دوه باغونه دي. تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان لشنو خیراز څانګو نه مالامال تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې دوه چینې بهیدونکې تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې د هرې میوې ډولونه د خپل پروردګار کوم انعامونه به تاسې دروغ وګڼئ. متكئين على فرش
بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان جنتیان به پر داسې فرشونو باندې تکیه کوونکي ناست وي چې د هغو استرونه به د پرړو ورېښم وي او د باغونو څانګې به د میوو له زوره ښکته راکږې شوي وي د خپل پروردګار کوم انعامونه به تاسې دروغ وګڼئ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان د دغو نعمتونو په منځ کې به د حیادارو سترګو خاوندانې ښځې وي چې له دغو جنتیانو مخکې به هغوی کوم انسان یا پیري نه وي مسه کړي د خپل پروردګار کوم نعمتونه به تاسې دروغ وګڼئ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان داسې ښکلي لکه یاقوت او مرجان د خپل پروردګار کوم نعمتونه به تاسې دروغ وګڼئ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان د نیکی بدله له نیکی پرته بل څه کیدای شي نو ای پیریانو او انسانانو د خپل پروردګار له کومو غوره صفتونو څخه به تاسې منکر شئ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان او پر هغو دو باغونو برسیره به دوه باغونه نور وي تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ګڼ سمسور او ښېرازه باغونه تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې دوه چینې د فوارو په شان خوټېدونکې تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغو کې پریمانه میوې او خرماوي او انار تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان د دغو نعمتونو په منځ کې د ښه سیرت خاوندانې ښکلې میرمنې تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان په خیمو کې ډیره شوې حورې تاسې به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان له دغو جنتیانو څخه مخکې به هیڅکله کوم انسان یا پیری هغوی نه وي مسه کړي. تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هغوی به پر جنتي شنو غالیو او نفیسو نادرو فرشونو باندې تکیه وهلي ناست وي. تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ډیر برکت درلودونکی دی ستا د جلال او درناوي خاوند پروردګار نوم.